رزلټ ټي وي ګرانو قدرمنو کتونکو السلام علیکم. دا پروګرام دا پکې لا بل سره محمد علي جوهر تاسو ته د خدمت کې حاضر دی. قدرمنو څنګه چې تاسو ته ویلو چې پروګرام دا پکې لا بل کې به موږ تاسو مزاح باندې خبرې اترې کوو. نن په دې پروګرام کې په دې نشست کې ما سره مېلمه دی سخي ماما. سخي ماما په خیر علي؟ خیر وبخه. ته خو سوده غونته کې نه او کنه بس ولې یخني ولې شوي دا کړ برستن نه راوتی که اوس دغه ربلستن نه راپاسه. خدای پاک دې خیر وکړي. بارونه زیات شوي دي که نه؟ بارونه زیات شوي دي او بس ګلی هم پکې شوي ده. تاسو ته پته ده یاره ګلی خو هم شوي ده خو ما یو خبره په ذهن کې وه که نه سخي ماما سره خبرې کوو خو دا ته بالکۍ هم ناستې. بالکۍ په خیر علي؟ دی دی وه ته څنګه طبیعت دې ښه دی؟ خیر دی بس. ته به ښه خوشحاله یې که نه؟ او بالکل ښه خوشحالي. زه چې خوشحاله دی ولې قدرمنو تاسو ته پته ده دا کورنۍ وایرس راغلی دی که نه نو دی نن په دې باندې خوشحاله دی او سټوډیو ته رامنډه کړې ده چې سبا نه بیا له خیره سره چوټیانې شوي. بلکې زما په خیال چې دی نو بیا به 15 ورځې دی بس کله به کرکټ پسې ګرځي او کله به آبادګۍ خېږي. نو سخي ماما دا کورنۍ وایرس چې کوم راغلی دی که نه نو ته خو ماهر علمیات نجومیات هم یې که نه نو دې باره کې د څه خیال چې دا کورنۍ وایرس چې دی نو دې موږ ته څومره فایده وي؟ دا کورنۍ وایرس چې دی نو بس د دې فایده خو موږ ته دا ده چې د وړو سکولونو چوټیانې وشوې. یو دا فایده شوه او بله فایده دا ده چې بله ورځ زه د امریکې نه راتلم. نو چې راتلم نو په لاره کې چې دی نو یو جنرال سټور ته ور دننه شوم. ما ورته یو 2 کیلو کورنۍ وایرس راله راکړه. هغې ویې څه کوې ما چین ته روان یم. اوه هوی خلک دا مسله ستا نه جوړه شوې ده او جی نو بس هغه چې هغه راله یو 2 کیلو کورنۍ وایرس وتللو او را روان شوم. نو بس د چین ایرپورټ ته رالم. چې چین ایرپورټ ته رالم چنګپنګ ته نو بس هلته کې ناست وم. نو دا چینیان بس دا خلک څوک تلل څوک راتلل څوک دوبۍ ته څوک سعودي ته څوک پاکستان ته. نو بس هغه ما داسې چلو کو چې دغه ایرپورټ کې کوم کرسۍ مرسۍ چې لګېدلي که نه چې خلک پکې ناست دي چا پکې ډډې والي څوک پکې ملاستي چا پکې خپې غوځولي. نو ما یو کار وکړو. ما خو یو 2 کیلو کورنۍ وایرس راغستی و د امریکې نه. داسې چل مې وکړو چې په دې خلکو باندې داسې ګرځېدم پټ پټو غلی غلی او چې کوم سړی به وده و که نه نو بس کورنۍ وایرس مې راغسته هغه په جیب کې به مې اچو. واسکټ جیب ته ورې واسکټ جیب ته مې ول لکه چې نسوار سړی غورځي بس واسکټ جیب مې مونځ دی او بس بس یي خو چې کوم سړی به مې وده لیده که نه نو بس کورنۍ وایرس به مې وله جیب کې ور اچو. دا پکې چټاکې داسې نیم پاو که نه داسې کترې. نو په هغې کې داسې حساب وشو چې هغه څوک اټلي ته روان وو وی به اټلي ته وي وایرس لاړل نو هغه په خپل واسکټ کې ووړل. قدرمنو کتونکو تاسو وینئ که نه سخي ماما څومره زبردست کار یې کړی دی او زه وایم که نه چې داسې کار خو بس یو څه ووایم نو داسې کار خو چې دی نو چې سخي ماما کم کړی دی که نه نو چین هم په مخ اخیستی دی او نن سبا امریکا هم په مخ اخیستی دی او انډیا هم په مخ اخیستی دی او پاکستان یې خو ګډوډ کړی دی. نو هسې اراده یې څه ده مخکې کورنۍ وایرس باره کې چې څه پکې نور کول غواړي؟ یاره جي کورنۍ وایرس داسې دی چې زه وایم که نه چې ایران ته خو تللی دی افغانستان کې شته کله امریکا هم په ځان باندې اخته ده. خو یو بل کار دی امریکې والا ماته وایي چې دا وایرس اوسه یو 2 کیلو دا په نورو ملکونو کې خواره که ټیک شوه نو موږ ته به دا ماحول لغونتې صفا شي که نه پته درته څنګه به صفا شي څه وایي وی چین ته اوسه که نه نو هغې دا کلونۍ جوړې د وړو ماشومانو ای خو یې بس وي خو یې څه کوي نو د چینیانو نو ما یې ولید لکه چل څه دی هغې وی چې دا وایرس چې نه د امریکې د وزیر اعظم چې دی که نه ډینګ زیاوپینګ هغه سره تا ملاقات کړی په دې حواله باندې؟ څنګه ډینګ زیاوپینګ؟ د امریکې وزیر اعظم راته یاد هم ډینګ زیاوپینګ نه دی امریکې وزیر اعظم هغه دا نوم خو نه دی او ګلبدین حکمتیار دی. دا پکې لا بله ما هغه نوم دی لاول هغه نوم ځکه ګلبدین حکمتیار. ته دوکه کېږي یاره په دې خبره دوکه کېږي ته ملګري تپوس وکړه ملګري هلکه د امریکې وزیر اعظم څه نوم دی؟ ګلبدین. دا پکې لا بله
دی خو مې ګلبدین دی ګلبدین دی اوس بدل شوی دی که ګلبدین په ایران کې هلته کې اوسېده که نه مخکې ایران کې و که نه ایران کې و نه چې کله دا مسله جوړه شوه د افغانستان او د امریکې ها لانجه جوړه شوه ټیک شوه نو هغې دلته کې جرګه راولېږله چېرې زموږ دا جګړه ده او د دې باندې خبره اترې راله وکړې د افغانستان کې ټیک شو جي نو بس بیا حکیم صاحب چې دی نو هغه هم ورسره لاړو زموږ حکیم صاحب نه دی قطر ته روان دی هلکه مې ته څه کوې وخت مې وته بیګونه تیار کړي دي جامې بامې جامې تړلې دي هلکه قطر کې څه کوې هلته کې وي چې دی وي هغه روغه جوړه کړو ما دې ته اوس د خوب نه راباندې دي مې ورته خوب راباندې مې ولې یو میاشت به چې روغه شوې ده نه یو بل ډېره ښه موقع ده سخي ماما یو بل کار وکړه که نه داسې کار وکړه چې حکیم صاحب خو روان دی قطر ته که نه نو په دې واسکټ جیب کې له واچوئ یو کیلو که نه دغه مې ورته وویل ما ورته ویل لکه ستا واسکټ چېرته دی که نه وي به کوم وي دا دی ګوتې ولې مه وړه وي اسري به یې خرابه شي که نه نو ما ورته ویم لکه اسري نه خرابېږي ته مې ما ته را واسکټ وښیه کوم ده تا ویله په شاپر کې بند کړی دی او داسې اسري کړی و که نه لکه ډېر په انګر کې چولې دی داسې او داسې تاویږي تاویږي ورته وي دا به سبا اچوم او بس روان یم او که نه دا مې ټکټ دی او دا مې ویزه ده دا مې دا دي دا مې هغه دي اوس ما سره کورنۍ وای را سره په لاسې په موټي کې مې داسې بند کړی داسې شاته که نه او دی اوس کجوري خوري ناست دی کجوري زه ورته یم هلکه ته څه خوري وایي نه کجوري کجوري مې هلکه څه دا نو ما ورته ویم هلکه مې داسې دي وي دا کجوري که نه نو ما ته راکړه ما له ته هم لږې راکړه نو وي دا 1 2 3 4 5 6 7 مې لکه ولي وي دا 7 کجورې به وخوري د 7 نه به زیاتې کجورې نه خوري ډاکټران وي حکیمان صاحب وي زه خو په خپله یم حکیم یم که نه وایي چې د 7 کجورو نه به زیاتې کجورې نه خوري دا پکې راغله ډېره مننه قدرمنو نن تاسو ته موږ سلسله دا پکې لابله کې د سخي ماما او د بالکي خبرې ترې واورېدې